الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د بزکشۍ د پنځم پړاو د مسابقاتو ډیرو درنو او قدرمنو حاضرینو د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء د عالی مقام اداري مرستیال ډیر محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزارت مرستیال ډیر محترم مولا محمد فاضل مظلوم صاحب د دفاع وزارت سر مفتش محترم مفتی لطیف الله حکیمی صاحب د دفاع وزارت د مطبوعاتو د ریاست مرستیال محترم رور مولا فقیر محمد درویش صاحب د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون رئیس محترم قاری محمد یوسف احمدی صاحب د اورپټلۍ د ادارې د ملي ادارې مشر محترم شرافت صاحب د هرات د اطلاعات و کلتور ریاست رئیس محترم مولوی احمد الله متقی صاحب لیکوال او مبصر محترم انجینر نظر محمد مطمئن صاحب مزمل صاحب او نور دی پرشکو مراسمو ته ټولو راغلو او شاغلو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د بزکشۍ د پنځم پړاو سیالیو پرانیست غونډې ته تاسو ټولو ته هرکلی وایم. خوشحاله یم چې د بزکشۍ لیگ د پنځم پړاو سیالیو پیل پر داسې مهال کوو چې افغانستان د ځان بساینې پر لور چټک ګامونه اخیستي د حکومتولۍ چارې منظمې او مسلکي مخته روانې دي. افغاني خپل ثبات ساتلی امنیت په بشپړ ډول تامین دی. ډیری افغانان خپلو اصلي مینو ته راستانه شوي او بهرنی سیاست مو په خورا ښه توګه مدیریت کیږي. دا د ویاړ ځای دی او موږ او تاسې ټول باید د دې اسلامي نظام شکر ادا کړو. قدرمنو حاضرینو د وزلوبې یا بزکشۍ لیگ موضوع ته راځم. خو لومړی دا چې د نورو بریاو ترڅنګ اوس په افغانستان کې د پخوا په پرتله سپورت مخ پر مده روان دی. ښه بیلګه د چین په کوربتوب د اولمپیک سیالۍ وې چې نږدې 100 تنه افغان ورزشکارانو په دغو لوبو کې شرکت وکړ. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 15 مهم میډالونه وګټل چې تر دې وړاندې افغانستان په دې کچه میډالونه نه دي خپل کړي. تر دې ورهاخوا د تکواندو په برخه کې د جنوبي کوریا په سیالیو کې افغانانو 12 میډالونه واخیستل. د پاکستان په کوربتوب د تکواندو په لوبو کې چې 23 هیوادونو لوبغاړو پکښې ګډون کړی و افغانستان لومړی مقام وګاټه. په ټوله کې افغان لوبغاړو د بهرنیو هیوادونو په نږدې 60 لوبو کې ګډون کړی او له لوړو او مهمو لاسته راوړنو سره بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي. قدرمنو حاضرینو په کور دننه هم د ورزش ټولو برخو ته جدي پاملرنه کړې ده. د بدني روزنې او سپورت ریاست تر چتر لاندې مو د محلي او عنعنوي لوبو د سمبالښت په موخه 2 نوي امریتونه ایجاد کړل چې په دې برخه کې لا ډیر کار وکړي. سپورت مو د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او بیا کلو ته ورساوه. اوس د افغانستان په ډیرو کلیو کې د بیلابیلو لوبو ټیمونه په رسمي توګه لوبې کوي. موږ ته راپور راکوي او موږ په چارو کې ورسره مرسته کوو. د ورزش د ودې او پرمختګ په موخه مو د هیواد ډیرو ولایتونو ولسوالیو او حتی کلیو ته سفرونه وکړل چې په ورزشي برخه کې کلي له ښارونو سره ونښلوو. قدرمنو حاضرینو له نیکه مرغه د لوی خدای جل جلاله په مرسته او د همکارانو په زیار خپلو دغو موخو ته رسیدلی یو. د بیلابیلو فدراسیونونو په همغږي د بیلابیلو لوبو لیګونه ترسره کړل چې تازه د زونونو په کچه د فوټبال انتخاباتي لوبې پای ته ورسېدې. د محلي او عنعنوي لوبو په لړ کې مو تازه په کندهار، هلمند او فراه کې د غیږ نیونې سیالۍ ترسره کړې.
محلي لوبو دا پیغام دومره عام کړ چې اوس د کلیو په ودونو او نورو شادیو کې د ساز او سرود پر ځای د عنعنوي لوبو میله ترسره کیږي. یعنی د سرود ځای ورزش نیولی دی چې دا زموږ اصیل افغاني فرهنګ او د همکارانو او هڅو په هاند باندې مو دغه برخې ته وده ورکړې ده. په نړیواله کچه مو له اولمپیک او پیپا ادارو سره پرله پسې څو آنلاین مجلسونه وکړل چې هغوی په افغانستان کې کار کولو ته راوبولو او دا زموږ لومړیتوب هم دی. موږ د اولمپیک او پیپا ادارو اصولو ته ژمن یو او ځان ته دا حق نه ورکوو چې د هغوی په چارو کې لاسوهنه وکړو. امید شته چې په یو شمېر برخو کې زموږ لاسنیوی وکړي. زه یو ځل بیا پر اولمپیک او پیپا نړیوالو ورزشي ادارو غږ کوم چې په افغانستان کې دا څو لسیزې جګړه تېره شوې، ډېری شتمنۍ مو لوټ شوې، خاوره مو اشغال وه، نو دا طبیعي خبره ده چې ستونزې به هم ورسره رامنځته شوې وي. هیله ده په مالی برخه کې زموږ ملا وتړي او د افغانستان د ورزشکارانو د هڅونې لپاره خپلو پخوانیو همکاریو ته ادامه ورکړي. د خوشحالۍ ځای دا دی چې اسلامي نظام ورزش ته ځانګړې پاملرنه لري. له ورزشکارانو سره یې ملاتړ کړی او په دې برخه کې همیشه زموږ غږ ته لبیک ویلی دی. قدرمنو حاضرینو، په راتلونکو څو ورځې کې به تاسو د والیبال لیگ شاهدان یاست. چمتوالی ورته نیول شوی او په تخنیکي برخه کې همکاران کار کوي. له نیکه مرغه نن به د بزکشي لیگ 5م پړاو سیالۍ پیل کیږي چې د وزلوبې 10 ټیمونه او د نیزهبازۍ 6 ټیمونه به یو له بل سره د سیالۍ ډګر ته کښته کیږي. که څه هم دا لوبې باید د میزان د میاشتې پر 20 نیټه پیل شوې وای، خو د سالنګ د رغونو چارو دا لوبې هم یو څه وځنډولې، خو خوشحاله دې ته یم چې دا دی نن یې د پیل شاهدان یو. همدا ورزش دی چې فاصلې له منځه وړي او د یو هدف لپاره ټول په یوه میدان کې لوبیږي. همدا ورزش دی چې د صحت او روغتیا د تضمین ترڅنګ د خلکو پر شونډو مسکا راولي. په همدې خاطر موږ دې چارې ته په لوړ هوډ کار کوو. په دې برخه کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس ښاغلي قاري یوسف احمدي صاحب او د ملي راډیو تلویزیون له ټولو همکارانو ځانګړې مننه کوم چې د وزلوبې لیگ د 5م پړاو سیالیو په جوړولو او خپرولو کې راسره په ګډه کار وکړ. همداراز د بزکشۍ د فدراسیون د مشرتابه او همکارانو هم کور ودان چې دا سخت مزل یې اسانه کړ. له تاسو ټولو هیوادوالو مننه چې راځئ او دغه ملي لوبه له نږدې څخه ننداره کوئ. له ټولو لوبغاړو، لوبڅارانو او ټیمونو له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې د لوبې پر مهال د لوبو معیارونه او ټولو اصولو ته ژمن پاتې شي. کومه سرغړونه باید ونه شي او د مینې او صمیمیت په فضا کې دا لوبې پای ته ورسیږي. زما هیله دا ده چې دا څو ورځې په ورین تندي یو بل سره وزغمو. په پای کې د هیواد له امنیتي ځواکونو مننه پر ځان پور ګڼم چې له امله موږ په امنیت او ډاډ کې ساه اخلو او داسې لوی لوی پروګرامونه ترسره کوو. دوی دې لا پیاوړي او غښتلي سي. د افغانستان د اولمپیک او بدني روزنې لوی ریاست مو همیشه په خدمت کې دی. دا د ورزشکارانو خپل کور دی او دروازې به همیشه ستاسو پر مخ خلاصې وي. الله جل جلاله مو راوله وما ذلک علی الله بعزیز.